بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پښتنه کړې ده چې دا څوک ټلیفون دل راوکي چې هغه ته هلو یا هلو ته ورته ووایه، دا د شریعت په رڼا کې څنګه دی؟ علامه مفتی سید محمد سلمان منصور پوری هغه په خپل فتاوا کتاب نوازل جلد نمبر 18 صفحه نمبر 109 هغه دا لیکلي دي چې څوک موبایل یا په ټلیفون درته وکي نو د هغه خبر آغاز په سلام سره کوه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کچیره هلو ورته ووایه د خبرو آغاز په هلو سره وکي نو د سنتو خلاف ورزي رااله، بلکې پر سنت باندې باید مسلمان عمل وکي، ځکه حدیث شریف کې راځي عن جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و وسلم السلام قبل الكلام. سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 99 چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سره خبرې شروع هغه د مخه سلام. نو هغه سلام چې کوم دی محترمینو دا عام کې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې سلام عام کې په دې باندې تاسو نیکی هم ملاويږي، ثواب هم ملاويږي. دا هلو سمانه الله دې موږ مسلمانان ماف کې په هر شي باندې موږ د کفارو پر نقش قدم باندې روان، د مغرب پر نقش قدم روان، موږ دا ترکیب بولو. مسلمان د الله بنده د خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت را ژوندې ک، د هغه سنت دا ځان ته معلوم ک، پر هر قدم هغه مشته خبري را شولې دي. زموږ دین مکمل ضابطه حیات را سره پروتي. د خبرو آغاز کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیر شنه کې الله جل شانه پر دې باندې درکې، واغه ته دعا وکړه، دعا قبول سي، پر هغه به سلامتی راسي، هغه وتا ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، پر تا به ته هم دعا وکړه، دغه دعا قبول سي، الله به د باندې رحمت راولي، الله به د باندې برکت راولي، الله به سلامتی د باندې راولي. نو پر دې د هلو څه معنا هم دعا ورته وکړه، هم به ثواب، هم به نیکان وي، هم به خبرې وي. بس نو محترمینو مسلمانانو سه هله د چې هر وخت چاته خبر آغاز کوي په ټلیفون باندې نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د دینی پوښتنو ځوابونه کوي مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.